داسې پروګرامونه کړي دي خو دومره خلک دومره منظم ملګري نه دي راغلي لکه دا نن چې راغلي دي. دا د تحریک ملګري او د تحریک د مشرانو ډېره لویه ګټه ده. نو خبرې ډېرې نه درته کوو، موږ تاسو به کوشش سره کوو چې منظم سره اوسو، یو بل د مشر او د کشر قدر عزت سره کوو. د تاسو ګټې وطن ته را روانې دي، د تاسو ګټې په دا نږدې وخت کې انشاءالله موږ ډېر څه لیدلي دي چې دا کوم ظالم او جابر چې په تاسو به یې سترګې استلې، تاسو ته په هر ځای چې داسې ولاړ وي چې ګریوان یې نیولې، خو د دغې سرخوالیانو برکت دی انشاءالله چې په ګنډې کړي مو دي. خو خالي څه شی دی چې منظم به اوسو، دلته به په خپل تحریک سره راټولیږو. ملګرو دا یوه خبره درته کوه چې یو څو کاله مخکې په کراچۍ کښې د روانور غوندې درنده چې په دنیا پښتانه یې مړه کړل، د پیسې په لالچ یې مړه کړل، خو نن د تاسو د دغې مشرانو په برکت سره په ګروند باندې تحریک موجود دی. څو ورځې مخکې هغه د روانور غوندې درندې راپورتې وې، په هغې رنګ به یې پښتانه وړل. څو کسان موږ ته راغلل چې پرسنل هلته یې بنګلې ورته نیولې وې، پورته به یې کړلې، درته ویل به یې عزتمن خلک وه، کاروباري خلک وه. هلته بیا چې یوړې درته ویلې چې 50 لکه روپۍ راکړه، کلي په ګاډي کښې د چرس دې راچوه، کلي په چرس یې دې پیش کوه، خو د خپل د عزت د وجې به یوې خال کې روپۍ پیسې ورکولې. خو تحریک چې کله پرې خبر شو، ډي ټي ایم پرې خبر شو، راوچت شولو، په ځمکه مو درته نناستل. یو چاپلار هم په کراچۍ چې پښتانه نشي اوچتولی. دا د تاسو برکت دی، دا تاسو د یووالي برکت دی، دا د تاسو د 8 کاله مبارزې برکت دی، دا د خپل ملي رهبر منظور احمد پښتین برکت دی، دا د دغې قیدیانو چې دا نن مشر نورالله ترین، حنیف پښتین، حاجي عبدالصمد او نن علي وزیر را خلاص شو، دا د دغې برکت دی چې دوی په خپل وجود باندې هر څه وړي، خو دغې ظالمانو ته یوه هم چاته خبره نه وکړله. دلته د موږ سره په دا پنډال ښې ناست دي، عیدرحمن ناست دی، زاکیم ناست دی، دلته نور هم داسې ملګري ناست دي چې د دې وجودونه دغسې په ورونه یې وسول، خو نن هم په خپل موقف په خپله خبره کلک ورته ولاړ دي. دومره ذره هم د دوی نه په شا شوي نه دي، نور هم ارتیک شوي دي، نور هم یې مبارزه په مخ وړې ده. نو دا د تاسو برکت دی. دا څه شي دي چې دا د موږ د تاسو د یووالي، د موږ د تاسو د خپل د دغې لوی مقصد چې دا کوم په مخه کړی دی، دا د دغې برکت دی. ډېر خبرې نه درته کوو، دا یوه خبره درته کوو لکه لالا چې درته وویل چې ډېر خلک درته وایي چې منظور پښتین چیرې دی. زه په کراچۍ کښې اکثر ورته وایم چې ټوټل په شپږ په پوره 8 کاله کښې 6 واره منظور پښتین کراچۍ ته راغلی دی، خو په کراچۍ کښې هر یو منظور پښتین دی، هر یو ځوان هلته د پي ټي ایم منظور پښتین دی، هر ظالم ته هغه ولاړ دی، هغې د ځونه منظور پښتین جوړ کړی دی. نو چې څوک دا پوښتنه کوي ورته که چې راشه ته راشه ته د ځانه منظور پښتین جوړ کړه، ته ظالم ته ودرېږه. منظور پښتین نن هم هر یو د پي ټي ایم ورکر منظور پښتین دی. نو ډېره مننه، الله مو تل خوشحال او آباد لره. بیا په آخر کې درته وایم چې د خپلو ملګرو ډېر قدر، په ژوندین یې قدر کوې، په ژوندین یې د یو بل سره درېږې، په ژوندین یې یو بل ته قدر او عزت ورکړې. د خپل یو ورکر هم د خپل کوارډینیټرانو، د یو سي کوارډینیټر هم وي، د تحصیل کوارډینیټر هم وي، د ضلعې کوارډینیټر هم وي، داسې قدر ورکوې لکه یو جارنیل دی چې یو سپایي ورکوي، داسې ورسره ځغلې. بیا به د دښمن ته پته لګي چې یو بل قدر او عزت سره ورکوي. که کله موږ تاسو یو بل قدر او عزت سره ورکوو، بیا دا نور څه نه وایم، دا تیزان دومره کلک سړی نه دی چې موږ یې تاسو مخ ته درېږي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ. ډېره مننه دغه محترم محمدالله چې تاسو موږ ته خبره وکړئ. په دا نه بعد ملګري یوه خبره دو عیدرحمن صاحب خبره کو، په نه بعد بیا بریک وخلي لږ پولیس څوک چای فروټ پرېسته سره او په نه بعد لمونځ او دعا سره وکړي. بیا د کوم تنظیمي ملګري دي او دولت اکشن هېڅوک نه ترې مستای دا ته بیا ورکشاپ کېږي. په دغه نه بعد د نارت وزیرستان کوارډینیټر عیدرحمن ته بلنه ورکوي چې تاسو موږ ته خبره وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول نه مخکې د میږ ډېر قدرمن قومي مشرون او د میږ د تنظیم مرکزي کمیټې چې څومره مشرون راغلي دي،
د میش د تنظیم هغه وجود لوس شوی ورکر چې نن دلته دوی راغلي دي ټول ته سلام یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګری یقینا ملګری ډېرې خبرې وکړلې خو سړی هغه مایوسې هیلې ان امیده شوی سوچ فکر چې ویژه دوست د خیبر جرګې نه بعد د ورکرونو په زړه کې ارمون یې ډېر وه ګیلې یې ډېرې وې ځکه چې یو سړی په یوه چار لګیا کې د شپې ښکله دا ورکر په مزاحمت ریږدی وه اچانک داس په وشو لکه په یوه انسان چې یوه لس میاشتې چار وکړو رژا پرې وشي دغسې خاموش کو بلاک یې کړو نو د ورکر بار بار ګیلې کو دا نه کو چې ګیلې کو په چار ریږدی وه یغو زون ستړی وه یغو محنت خو یو دم دغه تم کول چې وي دغه ورکر لږ مایوسي کړی دی داسې که کوم وکسې په کوم چې کوم حالات راغلي دي بله ورځ د نن نه تقریبا څلوېښت پنځه ورځې مخکې امیش کلی د 2001 نه د 2025 پورې یا د 26 پورې ډېر پوره من کلی دی تر نن ورځې پورې هېڅ پشه نه دي شوي خو میشه بله ورځ صحیح بات کړی وایي قومي د ټول قوم وه د خو د شپې د ژڼې د میش د ټول د وطن علاقې خلک ګرځي المینس چې وکړو د ګایي د هغې نه بعد بیا سم لیخې کو 9 بجې وې یا 10 بجې وې په کلي چې انتهایي ډاس شوي وه زرو چک شول د خیب نه یو دوه ملګري مېر وي ورسره راووتلي بهرحال په د کلي شیخان ډېر زیات دی راکټول وي په آخري نه فوجول وي په الګاډي نه شه فوجول وي ډاس کې ته خو څوک لګېدل نه خو بهرحال خوف میش چې راووتلي هغه څه وړیکې وړیکې رامنډه کړل میش ته د هغه ټیپکې یا د راکټ نه نته شول یوه ژڼکي چې میر غږ کړ چې کیر درنوځي یوه ژڼکي دا غږ وکړ چې عید رحمان د هدي نشته ډور مقصد دا دی چې پی ټي ایم سره د ډېرې خلکو هغه ډور ورشوی دی خو څوک لګیا دي چې کوشش کو چې د پی ټي ایم دغه اوس خاموش کو دباو یې کو دا ډور په خلک بیا رواني میش خو تنظیمي میټینګ وکېږي پښو بیا تفصیلي خبرې کړي د ملګري د ورکرونو په ژوند باندې وکړي چاته څه چیلنجونه دي یا ته څه مشکلات دي یا په کې مشکلات چې ګیر دي میش ورکر څرنګ بچ کولی شي کوم میش څرنګ بچ کولی شي کوم میش په دغه ورکر بچ کوي که دا ورکر نشه بچ کولی کوم نشه بچ کولی په دا به نو میش تفصیلي خبره کړي بله خبره دا ده چې دا نن چې تاسو راغلي یاستئ یقینا خلکو ډېر په پیغیر یې توس معاش مېراوي خو چې په کلي چې بد اورېز وي داسې کیسه وي امیش چې ډېر ادنا ورکړي وي دیکندور خان ملک معتبر حتی که چې د ملیشیو له حده ته وایي چې مشر چېرې دی تصویره غلي شوستی دا مقصد دا دی چې دغه خلکو تو ته هیله ده امید یې دی درنه چې دا یو ټیلی دی چې د خوره ته د قوم ته د وطن ته کیدای شي څه ګټې روړي ملګري نن په دغه وطن کې چې کوم حالات راغلي دي زه د خپل شمالي وزیرستان خبره درته کوم چې دومره بد حالات دي چې په ضرب عذاب نه مخکې حالات ډېر شوي ورته میش سره پېژندل چې زه واسطخیل ته تللي او مسله وه مو واسطخیل مشر ته یا د اسطخیل زوم ته وویل یو د میساکي ولته مو چې وروره دا مسله ده او په ملت ښه د حل کوله نن چې زه د وزیرستان د مو د یوه بل کلي مسله اورم او زه ورکسي ته ورپېښ کوم چې وروره دا مسله ده مو د علاقې خودمختاري یا د مو د علاقې مشر چې وي او یا ورکځای وي یو بنګلی وي یو بل وي میش هغه دار چې وي سکیم دی منډه آتش تازي نه دی معلوم په میش داس حالاتو روان میش په دغه شي باندې چې د میش کیم ورکر دی خاص کر د میش مرکزي مشروم لوسي په دغه ژوند نه چې د میش یوه کل نه خاموش شي چې رقیب نقصان میش چې تنظیم کا یا تنظیم کی وینه په پتلی وس په پیږي صابو په پیږي چې څه حالات وي میش ورته تیوري میږي مشورای شي خو ورکر په دغه ډېر نه دی پوه یو څول خپل مرکزي مشروم ته کې چې یو داسې پلان روکستی که تاسو تنظیم ته نوم بدلاوستی ها چې په دغه باندې میش بین یې حرکات نشي کولی تنظیم ته نوم ورته بدل شي چې د ورکر لګیا وي دا داسې ورکر دی چې د فوجي د تعلیم د رکټې په منځ چې د خپل اجنډا وخستېدو خو ډاز یې بند کړی دی میش که بله دا نشي کړلی ها په تنظیم ته نوم نشي بدلولی بله میش ته یوه داسې یا روکستی که د جنوبي اضلاع کومیر په نوم باندې وي که هغه د فاټاپ چې په سلې ولې توس روکاوستی خو چې د ورکر لګیا شي دا ورکر ډېر په نظریه باندې میش په سټډي سرکل نه دی پوه کړی
ډېر ورکر جذبتي دی. زه سبا خبره درته کوم چې د ورکر بله لیار درنه خپروي روان دی. که دا میشتوس دغه روغتان ونه کړ ځکه چې دلته ټیپک وي، د ټیپکې ماحول وي، یک سر ته د وردي ماحول وي او د میش سوچ و فکر دلته لوندې وي او ټول قومي خلک یا قومي چې کومه معاشات وو هغه دا خلک شراونه وي او روغتان نه کېږي. د سړي چې یوه ورځ وکړي، دوې وکړي، پنځه وکړي، لس میاشت بعد دی رنګ بیا وخلي. یوسفول خپل مشروم ته کړ چې مرکزي داسې سنجیده کسون یستی په مرکز شي، داسې یو مزاحمتي ګراوند میش تعارف نیستی. ورکر که په جیل شوي ها میش مطمئني که میش په تکلیف شوي، خو دا میش یو پل چې میش کیمه خاموشي کړې دو په یمن ځای خپل ورکر نه شرمېږم. وګا صاحب میسج دی چې میش څه وکړي چې کار شوي دوی ته خلک ورتښتي، ښځینه ورتښتي چې زیایرونه وړی دی، بل ورسي چې دا مسله ده او ورکر میش تنګ کړي. ورکر څه داسې پېښوای نه شو چې دا یې ویل شي میدون ته دته تکلیف ورسي، داسې چیرې هم نشه کړلی. ورکر موږ ته په خپله وجود نه کم از کم نږدې دی، ځکه د ناز وزیرستان کوارډینیټر یو دا په موږ ذمهواري دي. اصل د موږ دا ورکر کوارډینیټر دی. د موږ د وطن ورکر چې کوم دی دا د موږ د تحریک پهچان دی، دا شړغولی دی. که دا ورکر نه وي نو موږ ذمهواران وخستې دو، ځکه ډېر غټ بوجرو بندرو شي ورکر ته یې تقسیم کا ستړی هکو تکلیف هتیروي، غرمه هتیروي، ګرمي تروي، موږ په تیره پنکي تک شیني، ښه خواروکوکي سیړ تک شیني، تیزات ورته میلاو شي. خو دا ورکر موږ وهر شکاني سپکي هکي تکلیف هته ته راسي. نو یو ځل بیا چیرې هم موږ مایوس نه یي، خو ورکر دی په مزاحمت یې ځای کړی و، دومره کلکه مبارزه یې کړې ده، هغه مزاحمت درته وړي. هغه د پوره مشهور یو سوچ وکیستی، یوه داسې یارو ته وغوړېستی، کله واړ وي که جیل وي چې څه وي هم، خو چې ورکر لګیا وي موږ دغسې ته انتهایي تږي. خو خدای یو کلم تېر کړم، علیف دی، صمد اجیر دی، نورالله تارین دی، حنیف پښتین دی، بېشکه ډېر په مشکل حالات ښه دي. خو زه خپل د زوم طرف نه دا ورته یایم چې انتهایي خوش قسمت یستی چې په جیل دننه یستی. موږ بهار یې خو په جیل نه هم ستا ژوند دی. که خلک نه ورګیزي راپټوي چې څوک مې وفهمي کله مشکلات به جوړ وي ته یې حل کوی نه. نو موږ خپل مشرون ته یایي، مرکزي مشرون هم چې کوم دي او سپېشل خپل مشر ته ویایي چې ورکر په ښه طرح چمتو هدی، ورکر هره سخته تملا هدړوي نو یوه داسې لیار وګیستی چې موږ شپه ورځ لګیا وي چې میدون ګرم وي. انشاءالله چې د جنګ کوم قوتونه دي موږ بیا کوم ځل سوتلی شي، موږ بیا کوم بچ کولی شي. خو که دا شی خاموشي وه، دا شی مایوسي وه، خپل مشرون ته ویایو چې دا نوست ورکر د بالو خوري. دا نوست ورکر باندې دی هغه بالو نازله دو چې شپږ کاله مخکې موږ تېرې ورته کړلې چې دا ټیپک ځان دا د وردې ولا یا دا بل هغه تو ته دا پلان کړی دی چې تو ورکر د بالو باندې بخوري او بالو یې داس بالو وي چې هغه د موږ ته پښتانه مورشا راولي. نو زه ډېرې خبرې نه کړم، تنظیمي میټینګ وکړي، خو انشاءالله موږ چې څومره ورکروني چمتو هي ورکرو همیشه مایوس کېږستی ونه چمتو یې څېږستی په خپل مان شی ربطې د یو بل سره نوست پیلوړ بېشکه تکلیفات شته. زه ډېرې خبرې نه کوم، نور انشاءالله تنظیمي میټینګ کېږي د لمانځه وقفاتو چې څومره ملګري یستی تاسې خپل هر څه وهم ورغوستی په سنجیدګي سره او د چا په زړه شي چې څه خبره وي خامخا یې وکړئ. مهرباني شکریه. مننه. بس اخیری خالی شارټ الفاظ سره صدر احمد شاه ته بلنه ورکوو چې دی وشي شارټ خبره وکړو. صدر صاحب شارټ خبره وکړو انشاءالله. شیریګاوا په نورما د یغي حالات چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. راغلي والمونا مشرون د خیبر د جرګې مشر او نورو د هلاکي مشرون ټول تصویرونه د زړه د طرفه یقینا ملګري خبره وکړه او دا څه پټه خبره نه ده چې خلک یایي چې پی ټي ایم نشته، مشر نشته. یقینا د میزو ملګري کیما مینه یا کیمو جذبات یا کیم پی ټي ایم ورک شوی نه دی، ثبوت شوی ډېر دی. مشکل وخت دی، مشکل وخت راغلی دی، دا و تېر شي.
خو زه یې په دې نه مخته ها میش د نشتې سره مخامخ وي په دا نکړه کوه خو هغه خدای تېره کړه وایي خو دا واښه تېرېږي پوه شوه دا خبره چې لکه عیدرحمان وکړله یې میش خپل دا هیله وه د نورې پارټۍ نه د سیاسي نه چې دا خلکو مخته مذمت کوي میشو هم پکښې ورځي لګیو وي یې میش یې دا کیمو سپریټ دي دا دغه چلیږي خو هغه غریبون چې میش کېنوستي خو میشو یو پلین دی ملګري په تکلیف شي دي ملګري واتای نشي ملګري شناخاتي باندې ملګري مقصد چې په جیبي نشي دي هغه هلته هم خو دا شامه شوه چې کوم ته دا پته ولګېده چې دا پی ټي ایم دا د پی ټي ایم ځوانان دا د پی ټي ایم مشرون نه وي نو څوک میدون نه کړای شي او نه میدون ته او انشاءالله نه میدون پوته دی نه میدون می چاته پرېږدي قسم په خدای چې دا منظور پښتین نن اعلان وکړو زه نه نشهي یم نه پوډري یم نه مې دماغ خراب دي نه بل دس کمای شته روغ خو چې نن دی راته وایي چې په میدون شه ودره پېټرا وګر باندې توی کا چې و اسد منیر ته پته ولګي چې د منظور ورکر جوس وای شي چې یو سړی به دا ته تیار وي یو دا کله ورکشي یو کله دای ورکېدای نشي نو میږي نشته چمتوي او کاکلا واخ روغای او دا نور کو مینا تا هم عوام تا دا پتا ولګیدا چې یعنی پی ټی ایم نوی نه د څوک د ګډ پښتنه کو نه د څوک د عزت پښتنه کو نه د څوک د مړ پښتنه کو او نه کړای شي ان شاء الله او عیدرحمان وړه کې ماتي خبره وکړه میرو مشرون ته دی چې خامخا مقصد دا دی کنه چې میشته والیار وګوره کانه وګوره کېدای شي د ټیپک خلوی چګرځاوي و د ټیپک تعمیر ور مجبور شي لو خاور وچوي ځکه چې برداشت کولای نشي ډیر وخت برداشت وکړه نو ملګری په خپل وان شي مینا محبت ان شاء الله میدون بیا میشته پوته دی او میدون زوداس کا کانا وایي چې دای وایي چې زنده‌باد او ان شاء الله وس او ټول ملګری داسې ملګری وي چې یغه مقصد دا دی ګورشي تکلیفات وي او غلي نه وي ان شاء الله او بیا هروتي او یو خبره او چې کیمو دا وس چایته په ملګری چګیږي د اپر وزیرستان چې کی ملګری دي د اپر وزیرستان د لور کابینه ولا ملګری دا مقصد دا دی چې دا کامرا ته وروتي کله ورچانه شي چې آی وا خبره سره وکړي مهرباني صحیح شو مننه په دغه بعد ډاکټر صاحب خالد شیرین په چې لږونه زمي ډاکټر شهور ته بلنه ورکوي چې دای مشته شیرین وایي دا پاسه خیری شیرین په نه بازی په مجلس نه نوي سره او تحریک چې ټول تحریک ملګری یو شی دته ورکشاپ یا کیږي په مجلس کې اویش مجلس دي سره شروع کوم په نامه د رب عزوجل جلال چې په خپل کار مهربان دی ټولو نه اول چې صبر هم په کې هم مشرتابه او اداران ورکړ دي ټولو لا په جمع سالون او اسلام سره چې کوم دلته د جنوبي وزیرستان د ټیم دی هغه نن دوی هم یو ممنون او مشکور یو چې دومره یو ښکلی پروګرام یې ارینج کړلو چې په هغې سره د کرسمس شوي پښتانه د ځپلي پښتانه یو ځل بیا د 11 اکتوبر نه پس چې کوم دی په یو ټاګر کېنوستل په یو ځای سره کېنوستل د یو بل د حال احوال نه څه خبر شول دا ولبي څو شعرونه دی صدر احمدشاه مشر عبدالرحمن له ډالۍ وي چې نه مایوسه یو نه ستړي یو نه ورک یو ښه چمتو یو ښه تکړه یو ښه چابک یو او په اسانه داسې زر کله ماتېږو په اسانه داسې زر کله ماتېږو موږ په خپله نظریه باندې حق لک یو او په درنو باندې درانه یو پروا نشته په درنو باندې درانه یو پروا نشته که په سپکو کې له باد د باندې سپک یو او چې وحشت ته د وحشیانو به تسلیم شو چې وحشت ته د وحشیانو به تسلیم شو نه کمزوري یو نه دومره نازک یو او جنگ ځپلي یو د جنگ په حق کې نه یو جنگ ځپلي یو د جنگ په حق کې نه یو سوله غواړو مونږ د امن په مسله کې یو امن څه وي امن څنګه وي شعوره امن څه وي امن څنګه وي شعوره چې پیدا یو د دې واقع په دارک یو یو غزل نظم نوما غزل راځي کزندان یو کدار منظور پښتینا کزندان یو کدار منظور پښتینا او روان بستا په لار منظور پښتینا او هر مظلوم لري المرد امیدونو هر ظالم لري هر منظور پښتینا
هر مظلوم لره یې لمر د امیدونو هر ظالم لره یې ډار منظور پښتینه لر او بر افغان په تا باندې راټول دی لکه ټک تر کندهار منظور پښتینه لر او بر افغان په تا باندې راټول دی لکه ټک تر کندهار منظور پښتینه او اشاره صرف د سترګو د کافي ده صدر احمد شاه ته یې ډالۍ وي چې اشاره صرف د سترګو د کافي ده او کلوز واڼۍ به له تا زار منظور پښتینه او زړه دې را ژبه دې را پوهه دې راکړه زړه دې را ژبه دې را پوهه دې راکړه کړو له خوبه دې بیدار منظور پښتینه او پښتانه به بیا په ژوند خوشحاله نه شي پښتانه به بیا ژوند خوشحاله نه شي که یوه هستا زار منظور پښتینه چې په غم د ولس تا غوندې غمجن وي چې په غم د ولس تا غوندې غمجن وي نشته بل داسې سالار منظور پښتینه او شعور ځکه تسلیم کړی یې له زړه نه شعور ځکه تسلیم کړی یې له زړه نه یې پوره په هر معیار منظور پښتینه او مننه کوم د ټولو خلکو بریالي اوسو قربان ډاکټر صاحب ډېره مننه ډېر خوند یې وکړی او ملګري ویسو داسې 15-20 منټ بریک وخوري هغه نه بعد جوړې بیا درته یې تنظیمي ملګرو یک یو نه درې مې یو ورکشاپ کېږي کېدای شي د ژوند